أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة یوویشتم نمبر آیت اول سپاره کې درې مرکو دیزی پوری محترم الله جل جلاله ګوره درې ډلې بیان کی د مؤمنانو ډله د کفارو د منافقین. اوس الله جل جلاله دې درې والو ته ترغیب ورکوي چې تاسو ټول راشي او د یو ذات بندگی وکړئ، د الله جل جلاله بندگی د هغه دپاره خالص کړئ، هغه سره شریکان مه جوړوئ. او دا بهترین دعوت ته محترم قرآن کریم کې د توحید دعوت ډیر زیات بیانېږي چې مونږه توحید الوهیت اختیار کو، صرف او صرف د الله بندگی وکړو، هغه سره شریکان په بندګۍ کې جوړ نه کو. نو دې طرف ته الله دعوت کوي. الله فرمایي یا ایها الناس، اے ټولو انسانانو. ناس جمع ده د انسان. دلته الله جل جلاله ګوره مؤمنانو ته خطاب کوي، یوازې مؤمنانو ته نه، ټولو انسانانو ته. نو مقصود په دې کې د ټولو له دعوت ورکول دي، که هغه کافر دي که مسلمانان دي. ګوره دا صورت مدني دی، خو لیکن الله جل جلاله پکې خطاب ټولو انسانانو ته کوي، کافرو ته هم وایي. او دا د الله خوښه ده چې په خپل کتاب کې په مدني صورتونو کې کفارو ته هم خطابات وکړي، اگر که مدني صورتونو کې مؤمنانو ته خطابات، خو لیکن د الله خوښه ده، د هغه کلام دی. بعضې خلک دا وایي چې یاره دا آیت مکی دی، خو لیکن دې دپاره ابن عثیمین رحمه الله د خپل تفسیر کې فرمایي چې دا دعوه کول چې یاره په مدني صورت کې مکی آیت راغلی دی، نو دا دعوه نه ثابتېږي الا بدلیل صحیح صریح، چې یو خو صحیح دلیل او بل صریح هم واضح چې او دا آیت صورت مدنی دی او مکی آیت پکې را نازل شوی. نو دا دعوه ډیر خلک کوي، خو لیکن دا صحیح او صریح دلیل بغواړي. بس د الله خوښه د هغه کلام دی چې په مدني صورتونو کې عام خلکو ته، کفارو ته خطاب وکړي، مؤمنانو ته وکړي، دا د الله خوښه ده. الله فرمایي یا ایها الناس، ای ټولو انسانانو، اعبدو بندگی وکئ ربکم د خپل رب. عبادت محترمو ستوي تذلل، عاجزی کول الله ته او د الله تابعداري کول. او دا په څه باندې کیږي چې موږ د الله ټول احکامات چې کوم حکمونه موږ ته کړي دي چې هغه ومنو، او د څه نه منع کړي ده چې هغې نه مکمل طور ځان بند کړو، او د الله سره زموږ انتهایي مینه وي، نو دې ته بیا بندګي وایي. نو دا د الله دپاره وکئ. اعبدو بندګي وکئ ربکم د خپل رب دپاره. ګوره دا ربکم د دلیل وګرځولو په دې عبادت باندې، دا اعبدو دې ته توحید الوهیت وي، او ربکم دا توحید ربوبیت. او دا محترم قانون دی په قرآن کریم کې هم، په نور په دین کې هم، چې توحید الوهیت دی پسې الله توحید ربوبیت د دلیل په طور باندې ذکر کوي. مطلب دا دی چې ربوبیت منی، نو دا الوهیت هم ورسره خامخا ومنه. او ډیر خلک محترم هغه د الله ربوبیت منی، توحید ربوبیت منه الله خالق ګڼل، الله مالک، الله رازق ګڼل، دا ډیر خلک منی، خو ورسره دا توحید الوهیت بیا نه مني. په کار خدا وه چې توحید ربوبیت مني، چې ورسره خامخا توحید الوهیت ومني. توحید الوهیت منه بندگی صرف د الله کول. الوهیت توحید دا دی محترم لنډ تعریف، چې انسان دا کم خپل عملونه کوي کنه، په دې کې الله یوازې وګڼي. لکه مونږ مونځ کوو، مونږه نظر او نیاز کوو، مونږه مدد غواړو، دا زموږ عملونه دي چې په دې کې مونږ الله یوازې وګڼو. او توحید ربوبیت دا دی چې الله په خپلو کارونو کې کوم د الله کارونه دي، لکه خلق شو، پیدایش، باران ورول او روزي ورکول، دا د الله کارونه دي. نو الله د الله په کارونو کې یوازې ګڼل، دا توحید ربوبیت. او الله انسان په دې خپلو کارونو کې چې کوم انسان کوي، لکه
سجده شو رکوع شو او دا شان نور عبادت چې مونږ کوو دا د انسان عملونه دي. نو چې انسان په دې خپل عملونو کې الله یوازې وګڼي صرف هغه د پاره کې دا توحید الوهیت او الله د الله په کارونو کې یوازې ګڼل دا توحید ربوبیت. نو توحید ربوبیت سره بیا توحید الوهیت لازم دی خو ډیر خلک نه کوي. مشرکین دا منل چې اسمانونه الله پیدا کړی دي ځمکه الله پیدا کړی ده بارانونه الله وري سره د دینه به بیا هم توحید الوهیت دا الله د پاره نه خاص کول. نو الله مونږ له دعوت راکوي چې ګوره زما ربوبیت منئ زما خلق منئ پیدایش نو بندگی مالو کوي. الله ویا ایها الناس ای ټولو انسانانو اعبدوا بندگی وکئ ربکم د خپل رب د پاره. ګوره هغه ستاسو رب دی دې کې اشاره ده چې هغه ستاسو تربیت کوي نو ولې د هغه بندگی نه کوئ. اوس د دې ربکم لکشن الله جل جلاله صفت کاشفه راوړي بعضې صفتونه بعضې د رب لږه شان تشریح الله کوي ټوله نه لږه شان. الله فرمایي الذي ستاسو رب هغه ذات دی خلقا چې پیدا کړي یی کوم تاسو. ګوره دا د الله غټ فضل دی په مونږ چې مونږ الله جل جلاله د عدم نه وجود ته راوست. ګوره که انسانان نه وی پیدا نو د جنت دا دومره انعامات او دومره خوشحالیانې دا به مونږ ته کوم ځای نه حاصلې دي. خو دا الله مونږ پیدا کړو نو ځکه الله جل جلاله مونږ له دا خوشحالیانې راکوي نو زمونږ دا وجود محترم او دا غټ نعمت دی. بعضې خلک دا بعضې قصې کوي یاره وایي بعضې صحابو ته نسبتونه کوي چې یاره فلانکي صحابي ویل ارمان دی چې زه نه وې ارمان دی چې زه یو واښه وې او یو مرغۍ خوړلی وې. داسې خبرې دي محترمو. انسان چې الله انسان پیدا کړو دا د الله غټ احسان دی په ده باندې. نو دا د الله خلق د پیدایش چې مونږ له کړی دی دا د الله ډېر غټ نعمت دی. د دې وجې نه مونږ د جنت اهل ګرځېږو نو دا خو ښه خبره ده چې الله مونږ پیدا کړو او بیا مونږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي جنت ته بوځي. نو الذي خلقکم ستاسو رب هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړي یې والذین او هغه کسان پیدا کړي دي من قبلکم چې تاسو نه مخکې وو. مخکې چې څومره امتونه تیر شوي د دې خالق هم الله دی او ستاسو خالق ای موجوده او خلقو دام الله دی. نو هر کله چې خلق الله کړی دی او هغه ستاسو رب دی په دې معنی سره نو تاسو خامخا بندگی د هغه دپاره خاص کړئ. اوس د بندګۍ فایده الله ذکر کوي چې مونږ که صرف د الله بندگی ونکو او د بل چا وکړو معاذ الله نو بیا به انسان چرته ځي او که صرف د الله بندگی وکړي نو الله فرمایي که صرف زما بندگی مو وکړه نو لعلکم تتقون کیدای شي تاسو تتقون بچ شئ د اورنا. لعل دلته د علت معنی ورکوي دې دپاره چې تاسو بچ لعلکم دې دپاره چې تاسو تتقون عن النار د اور نه بچ شئ. ګوره انسان د اور نه په څه باندې بچ کیږي چې د الله جل جلاله بندګي وکړي. که الله سره د شریک جوړ کو په بندګۍ کې نو بیا ګوره انسان د اور نه خلاصيږي. نو دا صرف او صرف د الله بندګي کول دا سبب شو د پاره د بچو د اور. انسان که د اور نه ځان بچ کوي نو صرف د الله بندګي وکړي او که الله سره بل څوک شریک نو دا مفهومي مخالف دا دی چې دا انسان د اور نه بچ کیږي دا به خامخا جهنم ته الله بوځي. دا د توحید یو غټه فایده شو چې انسان په د اور نه خلاصيږي. بیا لفظی معنی وګورئ یا ایها الناس ای ټولو خلقو اعبدوا بندگی وکئ ربکم د خپل رب ستاسو رب الذي هغه ذات ته خلقا چې پیدا کړي یی کوم تاسو والذین او هغه خلق پیدا کړي دي من قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي. بندگی صرف د الله ولی وکئ لعلکم دې دپاره چې تاسو تتقون بچ شئ د اورنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.